السلام علیکم مرګرو. دا د سوشل میډیا او د انټرنیټ دور دی او د یوټیوب او فیسبوک او ټویټر او ټیک ټاک د دې د لارې چې دی نو خلک ډېر پاورفل شوی دی. تکړه خلک، کریټیو خلک ځان ستړی کوي، معلومات لري او رښتیا ویلو ته تیار وي، زور پکې د رښتیا ویلي نو هغه ډېر پاورفل شوی دی. او په یورپ کې او په امریکا کې غټو غټو صحافیانو چې هغو په د نېشنل لیول په ټي ویګانو کې کار کاوه، هغو د خپلو نوکرونو استعفاګانې ورکړي دي او خپلې چینل یې کولاو کړي دي، د یوټیوب د لارې، د فیسبوک د لارې، او داسې خپلې ویب سایټ هم کولاو کړي دي. د هغې په هغې باندې خلک د هغې ویډیوګانې ګوري او د هغې د لارې هغې ښه ډېرې پیسې ګټي. یو خو هغې پیسې ګټي، بل دا چې په هغو باندې قطعا نشته، د هغو په خوله باندې څوک لاس نه ږدي، منیجمنټ پې لاس نه ږدي. لکه د فلسطین په دې مسله کې او د یوکرین په دې مسله کې داسې قسمه صحافیانو ډېر آزاد کار وکړو او رایه عامه چې دا نو هغه خاص کر د فلسطین او اسرائیل پر کنفلیکټ کې ډېر زیاته بدله شوه. داسې خبرې چې مخکې په میډیا نشوې راتلی، چا نشوې کولی، ځکه چې غټ چینلې، غټ کاروبارونه دا د پریشر د لاندې طاقتور خلک دې ته لار نیوی شي. خو داسې یو صحافي ته په هغې ملکونو کې، دلته پاکستان کې خو ورسره ورکوی شي، په هغې ملکونو کې داسې یو صحافي ته داسې په اسانه باندې لار نه نیول کېږي. نو د دغې خلکو مجبورۍ ورکې شوې. سټنډرډ کار کوي، ریسرچ کوي، ځان ستړی کوي او چې څه یې خوښه د هغه کوي او ښه پیسې پرې ګټي. د دې صحافیانو نه علاوه نور خلک هم داسې دی چې هغه انټرټینمنټ والا کنټینټ چې دی هغه کریټ کوي، کریټیویټي ده د هغو سره. څوک څه کوي، څوک څه کوي، بعضې پکې داسې هم شته چې جینکۍ پکې صرف ګډاګانې کوي، صرف شا مخه پکې خپلې ښیي او خلک یې ګوري. زیاتر پښتانه پکې دغه کنټینټ چې دی خوښوي او هلکان پکې هم شته چې خلک یې ګوري. بیا اوس چې چا سره دغه شا مخه ښوول والا اپشن نه وي، دومره خلک نه خوښوي دغه ځایونه، او نه ورسره کوالټي کنټینټ وي، لکه چې د غټ وخت لپاره کوالټي کنټینټ هغه دغه کولی شي او انف ویوز او انف لایکس چې وي نو هغه کریټ کولی شي. نو هغه بیا څه کوي، هغه بیا په دې ډب نه دي چې څه ورپوسټ کړو. چې عمرې له ځي نو هم د ځان سره کیمره اوسي، نو په عمره کې 1,00,000 تصویران وباسي. چې شاه محمود قریشي په لاره روان وي، ځان یې درته چاودله یا چا راغلی، نو دی په چورمنډي کې له شاه محمود قریشي صاحب زما سره تصویر وباسه، دغه تصویر زه ورکړمه چې په دې باندې ماته لایکونه میلاو شي، په دې باندې ماته ویوز میلاو شي. او که دجال په لاره روان و او که فرشته په لاره روانه وه، خو چې ده ولیده نو دی به ورسره تصویر وباسي، دی به ترې ویډیو جوړوي، دی به ورسره خبره کوي. ځکه چې سټنډرډ کنټینټ خو شتی نه، بیا د خلکو د توجه حاصلولو دپاره دا فرق نه کوي چې د ښه شی ورلوډ کو، د بد شی ورلوډ کو، د کار شی ورلوډ کو، د نقصان شی ورلوډ کو. نه، دا سره کار نشته. دې سره کار دی چې خلک په لایکونه راکوي، خلک په ویوز راکوي او خلک په زما ویډیوګانې ګوري او زه پیسې ګټم. نو دا خلک چې دی بیا ورته خلک دغه کوي چې یاره تاسو په خپلو کې جنګ مه کوئ او دا ستاسو خبره باندې وران شوې او دا د پښتو خبره ده او د پښتنو خبره ده او زموږ د کلتور دا د کلتور ولتور خبرې نشته. دا خلک کلتور والا نه دي، د دې خلکو سره پاورفل کنټینټ نشته. نو که دی ته څوک راځي او د دی په ویډیو باندې کنزل کوي نو دا هم د دی قبوله ده. که دی ته څوک راځي د دی په ویډیو پورې ټوکې کوي نو دا هم د دی قبوله ده. که دی ته څوک راځي او د دی په ویډیو باندې ښه خبره کوي نو دا هم د دی قبوله ده. او د دی دې لپاره هم تیار دي چې په یو بل پسې خبرې وکړي، یو بل ته کنزل وکړي، یو بل ته بدې ردې ووایي. یعنې دا کسان ټیک ته دی به ټاپې هم ویلي، دی به سندرې هم ویلي، دی به خپل کار کړی، ښه کار به یې کړی، خو د دی لیول چې دی نو هغه راوګرځېدو. ځکه چې د دی اولنی مقصد دا دی او یوازنی مقصد یې دا دی چې ما ته کلیکونه میلاو شي، ما ته ویوز میلاو شي. نو د هغې دپاره بیا دی هر څه کوي. زه به دا ووایم چې هغه هلک چې دی هغه ویډیوګانې چې جوړوي او هغه ریسرچ چې کوي، نوم یې راډېر شو، د هغه نوم زما اکثر هېرېږي، هغه چې عجیبه عجیبه خبرې کوي، نو هغه هم د دی نه ښه دی. ځکه چې لکه فرض کړه هغه 100 ویډیوګانې جوړې کړې، نو په دې 100 ویډیوګانو کې به 20 یا 30 ویډیوګانې داسې چې د هغه به جوړ نالج نه وي، هغه به صحیح مواد، صحیح مټریل مخې ته نه وي راوړی او دا ویډیوګانې به د بېوقوف وي، بېوقوفه خبرې به پکې کړي. خو د اتیا یا د اویا ویډیوګانې هغه داسې کړي، دومره کار یې کړی چې د هغه ریسرچ صحیح، هغه په دې معامله باندې که پوره پوهه شوی پرې نه وي، خو چې کوم انفارمیشن یې راغستی هغه انفارمیشن یې صحیح دی، نو د هغه ویوز او د هغه ګټه او د هغه کتونکي د دی له دې نه ښه دي. ځکه چې دی خو سټنډرډ غورځېدلی دی، ما تا ته کنزل وکړو، تا ما ته کنزل وکړو، ما جینۍ ته شاعرې چې هغې ته کنزل وکړو، ما د دیر خاطر ته کنزل وکړو، د دیر خاطر ما ته کنزل وکړو. اوس یې پکې دا پوسټ وکړو چې تاسو چې څومره کنزل کړي نو هغه ما ته کمنټ کوي، زه په دې باندې کتاب لیکم. دا خبره دلته راغورځېدلې د کمنټ لپاره. اوس هغه کنزل مطلب دی چې ما ته ښه خبرې کمنټ کوي، خو لازمه ده چې خلک په تا کنزل هم کمنټ کوي. نو دا د سټنډرډ دی، دی له مشورې مه ورکوئ او د دی نه داسې د خیر تمه هم وساتئ. دی که دی د غولو کولو ویډیو خلکو کته هم دی هغه هم پوسټ کوي، زر وخت را روان دی چې دغه به هم وکړي. السلام علیکم.